السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې راته روغ او جوړ به یو ځل بیا د نوې ویډیو سره راغلی یم. غواړم چې تاسو ته یوه نوې ویډیو دغه ویډیو چې ده د پایلې په اړه څرنګه کولی شو چې پرې انټرنیټ فعال کړو په MTN کې. نو ډېرو ملګرو په فیسبوک باندې هم ویلي وي چې دا دروغ ده او زه دروغ نه منو. نو زه په الحال په عملي ډول یې درته ښیم چې څنګه دروغ دی که نه ده دروغ. نو راځم خپله ویډیو شروع کوم. هر څه نه مخکې تاسو ته به خپله یوه ویډیو شروع کوم. نو تاسو خپله لیدلی شئ چې زه یوټیوب ته ځم. په یوټیوب کې زه کار کوم. یوټیوب هېڅ کار نه کوي. یوټیوب ته زه ننوتم. یوټیوب خپله تاسو وینئ چې کار نه کوي. په الحال هېڅ کار نه کوي، بیخي ضعیف دی. تاسو خپله وینئ چې یوټیوب دنه کار نه کوي. پرېښه دنه کار نه کوي بیخي. د دې دپاره به تاسو انجنیټر یو فایل ده، هغه به یو بل فایل ده، هغه به دا به دواړه دسره کوئ. چې د دې دپاره مهم چی دی زه تاسو ته وښیم چې یو دغه ده، یو تاسو به باید دا ولرئ. یو به تاسو دغه اپلیکیشن څه ده، دغه اپلیکیشن چې ده، دغه اپلیکیشن بیخي ضرور دی. دغه اپلیکیشن ته یو بل فایل ده، هغه درته کوم. تاسو باید دغه ولرئ. دغه چې هر کله تاسو ډاونلوډ کوه نو دغه به هر کله لوډ شي. مو په الحال فعال کړی دی. نو تاسو به هر کله چې لوډ شئ د انجنیټور ته چې ننوتئ دغه فایل دی، دغه چې دې ته چې ننوتئ دا فایل دی. دا بل چې جوړ کړی دی دلته فیسبوک کې پوسټ کړی نو بېرته به تاسو ډاونلوډ به کوئ. بیا به څه وکئ، بیا به تاسو دا آپشن باندې به کلیک وکئ. دا چې هر کله تاسو کلیک وکړو چې هر کله کلیک وکړو داسې کې بیا دوی آپشن ته روشي. بیا تاسو په دغه کې بیا کوم آپشن انتخاب کوئ، دا پوسټ د انپورټ کنټرول دغه آپشن به انتخاب کوئ. هر کله چې دغه آپشن انتخاب کړو بیا به تاسو څه کوئ، بیا به تاسو دغه پوسټ دغه ووایئ ایکسټرنل سټوریج دغه به ووایئ. هر کله چې په داندې تاسو کلیک وکړو دلته چې تاسو کلیک وکړو دلته به تاسو حکیم چې فیسبوک کې زموږ فایل دی ته یې ښایي په ډسکرپشن کې هغه فایل به تاسو کروم براوزر نه به ډاونلوډ دغه ډاونلوډ باندې چې هر کله آپشن داندې چې کلیک وکړئ نو دغه آپشن چې دا داندې به کلیک وکړئ داسې کې فایلونه وي. دا فایل تاسو خپله وینئ چې د پری MTN فور افغانستان EHI دا فایل چې دا دغه ډېر مهم ده. EHI فایل دی دغه چې دا د پری انټرنټ یا 3 ورځې دپاره یا 2 ورځې دپاره یا 1 ورځې دپاره نه وروسته بل فایل جوړېږي بیا به تاسو سره لینک لرا شیر کوي. هغه فایل به تاسو خپله بل نفر دغه چې جوړوي نه بعد به تاسو سره شیر کوي. دغه فایل باندې چې کلیک وکړئ ولته خپله ډایرکټ ورته اپلوډ شي. د مو الریډي سکسسفل انپوټ ته دا فایل ورجک شوی دی خو تاسو به دا رقم ته ورجک شي. بیا چې تاسو دا رقم چې ورجک کړو دلته د کیس دغه ټول د تشریحات دې ته روړي. دا خره انجنیټور د ورځنۍ بغیر له کوم بډنه فعال کولو څخه ګټه ترې واخلئ خو بغیر مستقیم ډول باید ګټه ترې وانخلئ. بیا به څه وکړئ، تاسو دغه سټارټ باندې به څه کې کلیک وکړئ. هر کله چې په دغه باندې کلیک وکړم بیا به تاسو خپله ورته غلی شئ. دلته به پوسه هغه راونیسئ، دلته خپله به کانیکټ ولیکي، دلته خپله انتظار ورته وکړئ یعنې دلته خپله کانیکټ شو. نو زما د انجنیټور چې دی دا خپله په الحال سکسسفولي سره کانیکټ شو. په داسې کې بیا تاسو څه وکړئ، داسې کې زونه لوړم اعلانات وروړم، داسې کې بیا تاسو دا آپشن چې دا آپشن به تاسو انتخاب کوئ. دغه ممایسه ده اگزیټ به نه وایي، اگزیټ نه به ووځنې دا ممایسه ووایئ. هر کله چې تاسو ونوته یې زه یوټیوب ته څم پازې کې چې کار یې نه کولو یو سی کسه داسې په الحال داسې کار کوي ښه تیز ښه سرعت سره ښه قوي سره داسې تاسو خپله وینئ چې په پري انټرنټ کې کار کوي که نه کوي. نو زه به خپله درته وښیم دغه نه دا پري انجنیټور دی. زه ویډیو درته کوم چې تاسو خپله باور وشي. دغه د ملګرو تاسو خپله وینئ چې کار کوي که نه کوي. لږ ضعیف خلته شو.
دا ویډیو به خپله اصل دی ملګرو چې خپله وینئ ښه بله حال ده ملګرو چې خپله وینئ چې دا ویډیو خورا کنټرول یعنې داسې ښایي نو تاسو هم کولی شئ ته د څخه ګټه واخلئ نو همدارنګه په یوټیوب کې نه په هر سایټ کې هر هغه کې چې تاسو کار پرې کوئ فیسبوک کې ښه صحیح کار کوي داسې کار کوي لکه څه رقم دی چې ته وښیم ښه کوي ښه په سرعت سره کار کوي دا دغه بي بي سي ویډیو چې زه په کلیک کوم داسې ډایرکټ یې غږوي اول او مهمترین خبره دا دی جانې دا ویډیو دی نو ملګرو دغه د تاسو ګټه ترې واخلئ او خوند ترې واخلئ د ورځني یا د 3 ورځې دوپره ده پرې انټرنیټ ته تاسو ګټه زه دغه انجینټور غیر کنیکټ کوم نو تاسو ته به خپله پته ولګېږي چې کار کوي که نه کوي ډسکنیټ کوم یې زه انجینټور ته نه تم سټاپ کوم یې هر کله چې سټاپ یې کومه زه اګزیټ کوم نو وځمه یا زه یوټیوب ته ځمه هېڅ په مو ته کار وکړي که نه نو ملګرو تاسو خپله وینئ چې کار نه کوي نو بالحال دا نه کار نه کوي کار پرېښی نو تاسو هم کولی شئ ډېر ډول سره ګټه واخلئ او خوند ترې واخلئ د خدای په امان او د هغې فایل ورپلوډول او جګول هم خپله تاسو ولولئ باید تاسو باید هغې رقم ته ورپلوډ ورجېښ کړئ مننه